سلام ګران اردوونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. پوتین وایي که هر چا روسیې ته ګواښ پېښ کړ پر وړاندې اټومي وسلې کاروو. د روسیې ولسمشر وایي په بېلاروس کې مو تکتیکي د اټومي وسلو لومړنۍ جوپه ځای پر ځای کړې ده. هغه زیاتوي دا وسلې به یوازې هغه وخت وکارول شي چې د روسیې خاورې یا دولت ته ګواښ پېښ شي. بل لور ته امریکایي لوري بیا وایي داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې وښیي کرملین پر اوکراین د برید لپاره د اټومي وسلو کارولو پلان لري. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې رسنیو ته تایید کړي چې کابل او اسلام آباد د ډیورنډ کرښې سیمو څخه د افغانستان لویدیځو سیمو ته د پاکستاني طالبانو غورځنګ د وسلوالو پر لیږدولو هوکړې ته رسیدلي دي. د پاکستان یو لوړپوړي امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو ته ویلي دواړه هیوادونه پر دغې پروژې هوکړې ته رسیدلي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. د سرچینې د معلوماتو له مخې اسلام آباد له ډیورنډ کرښې سیمو څخه د افغانستان لویدیځ ته د TTP د وسلوالو د لیږدولو او ځای پر ځای کولو لګښت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ممتاز زهرا بلوچ هم پرون په یوه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې پر مهال په دې تړاو له خبرو کولو ډډه وکړه. اغلې بلوچ وویل نه غواړم د دې ځانګړې مسلې په اړه توضیحاتو ته لاړه شم، خو موږ د افغانستان سرپرست حکومت سره د هغو جدي اندېښنو په اړه خبرې کوو چې پاکستان یې د ترهګرۍ د ګواښ په اړه لري. د پاکستان حکومت په ځلونو ویلي د پاکستاني طالبانو غورځنګ غړي په افغانستان کې دي او له هماغه ځایه پاکستان کې دننه عملیات کوي. منظور پښتون وایي د غورځنګ غړي یې له ګرفتاریو څخه نه ډارېږي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلط دوام لري. دوی د پردیس کلب مخې ته ناست دي او د خپلو ګرفتار کړل شویو ملګرو د خلاصون غوښتنه کوي. دا احتجاج د جون پر 9 د میرلي څلور لارې نه پیل شوی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتون او د یاد غورځنګ یو مخکښ او د قومي اسلام بلۍ غړي علي وزیر هم ویناوې وکړې. منظور پښتون پر دې مهال په خپله وینا کې که پاس PTM له ګرفتاریو ډاروي نو پر دې د پوه شي چې هغوی د ملګرو کلونو موده په جیلونو کې تېره کړې ده، خو خپل دریځ یې نه دی اوښتی. نوموړي وړاندې وویل اورو چې زموږ ملګری عبدالرحمن وزیر ته ویل کیږي چې هغه د بخښنه وغواړي، خو زموږ ملګري له چا څخه معافي نه غواړي. موږ د خپل وطن او خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوو. منظور پښتون دا هم وویل چې د پښتنو په حقونو قبضه شوې ده او د دغې قبضې د ختمولو لپاره به دوی خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. روسیه وایي د افغانستان اوسنی حکومت پراخ بنسټه نه دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي تر هغې چې د افغانستان اوسني چارواکي په رسمیت ونه پیژندل شي، سفیر یې هم نشي کولی په روسیه کې د افغانستان په سفارت کې کار وکړي. کابلوف زیاته کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت پراخ بنسټه نه دی. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان امنیتي وضعیت اوس هم ښه نه دی او له خپلو هیوادوالو یې غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د سرپرست حکومت ویان بیا د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د څرګندونې په غبرګون کې د پراخ بنسټه حکومت نه جوړېدو موضوع د هیواد کورنۍ مسله بولي او بهرنیو وګړو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان امن دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر استازي همداراز په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې سرپرست حکومت لیواله دی چې د افغانستان پوځي تجهیزات لکه توپونه او ټانکونه د روسیې متخصصانو له لوري ترمیم شي، خو د سرپرست حکومت ویان د کابلوف دغه څرګندونې ردوي. افغانستان بنګلادیش ته د 1546 منډو په توپیر ټسټ لوبه وبایلله. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ ټسټ لوبې پر 3 ورځ بنګلادیش خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 662 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو ونه شو کولی چې پورتنی هدف پوره کړي او د 1546 منډو لوی توپیر سره یې دا لوبه وبایلله. د بنګلادیش توپوهونکو ښکلې او چټکه توپوهنه وکړه. د دې لوبډلې لوبغاړي نجم الحسن شانتو په 2مه پاڼۍ کې هم ښه لوبه وکړه او په 151 توپونو یې 140 منډې جوړې کړې. شانتو په لومړۍ پاڼۍ کې 146 منډې. افغانستان 6 ټسټ لوبې کړي، 3 یې ګټلي او 3 نورې یې بایللې دي. د افغان لوبډلې وروستۍ ټسټ لوبه په 2013 کال کې د هند په بنګلور کې د کوربنۍ لوبډلې پر وړاندې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نوره هم ډېره کړې. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برتانیوي موسسې اټکلي
سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤل بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ یا USIP په یو راپور کې راغلي که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتې وي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه شي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله چې سږ کال یې په خپله ځمکه کې غنم کرلي وایي سږ کال یې چندان عاید نه دی ترلاسه کړی او اندا چې خپل لګښت یې هم نه دی پوره کړی. د امریکا متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې روان کال افغانستان سره بشري مرستې $1 میلیارډ ته راښکته شوي، د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره شي. د السیس موسسې څېړونکی ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او د بهرنیو مرستو له کمولو سره په افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی. امریکا له اوکراین سره د $205 میلیونه نوې مرستې اعلان وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن تېر ماښام په یو بیان کې وویل چې دا مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړې چې دا مرستې هغو خلکو ته خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واره شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2022 میلادي کال د فبرورۍ له میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، تر 15 میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. افغانستان کې د معاشونو د سیستم پر پیاوړتیا په اماراتو کې خبرې وشوې. په متحده عربي اماراتو کې د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د معاشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې ده. په دې د ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته ورسېده، تر سلو د ډېرو نړیوالو بانکونو استازو، د ډیجیټل سیستمونو متخصصانو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلینډا ګوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک وړاندیز کړی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. قدرمنو کتونکو، دا و د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.